یو ډله زمونږ د صحابو په زمانه کې داسې تېره شوې ده، اوس هم د هغې اثرات لږ ډېر شته. د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته صحابو زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تېره شوې ده، هغې ته به یې معتزله وې. هغې به ځان ته مسلمانان وې چې موږ مسلمانان یو، خو هغې به د عقل په بنیاد تک کوه. هغې به وې چې دا شی د ما عقل مني خو زه منم، او دا شی د ما عقل نه مني نو نه منم. اوس د هغې عقیدې درته ښیم. لکه هغې زمونږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې د هغې د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې. یاده ده درته که نه؟ اوبه به کوم ځای کې نه وې، نو حضور پاک مبارک به یو جام پیدا کړ، یو کاسه به پیدا کړه، او په هغې کې به یې خپلې 15 واړه ګوتې مبارکې کېښودې. چې څنګه به یې کېښودې نو اوبه به د ګوتو نه روانې شوې، او 1400 او 1500 او 1400 صحابه کرام به پسې راب شو. هغې وایي دا کوم ځای عقل مني، ګوتو نه اوبه راوځي؟ نه 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 نه، دا نه منم، دا نه منم. مونږ وایو چې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کاڼي و کاڼي، او هغې وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، کاڼو خبرې کړې دي. بیا حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل په لاس کې، بیا وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له په لاس کې ورکړل، بیا وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عثمان له ورکړل، یو ځل نیمې تسبیح وایي او بند شو. هلکه دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده، او دا د عقل نه خلاف ده، د عادت نه خلاف ده، خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی. هغې څه وایي دغه معتزله د عقل بچي؟ نه 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 نه، د کاڼي ژبه شته څه چې سبحان الله دی وایي، د کاڼي غاښونه شته څه، د کاڼي شونډې شته څه، د کاڼي خوله شته؟ نه نه، دا نه منم دا نه منم دا نه منم. قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعة وانشق القمر، وی قیامت نزدې شو او سپومې دوه ځایه شوه. دا د جبل ابي قبیس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی، او ابو جهل ورته وی ده کنه څه معجزه ښکاره کړه او ناشنا کار کنه. وی څه ښکاره کړم؟ که زه الله ته اوس درخواست وکړم او دا سپومې دوه ځایه شي وبه منې؟ وی زه داسې وکړه منم دی. کافران ورسره دي او ابو جهل دی، پیغمبر علیه السلام دی سپومې ته اشاره وکړه، داسې کړه او داسې کړه، نیمه سپومې یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه، او بیا سره یو ځای شوه. وی منې که نه؟ وی نه، دا تا په مونږ جادو کړی دی، دا دې په مونږ سحر وکړ، نظربندي دې په مونږ وکړله. نبی علیه السلام وی ښه ده که ما جادو کړي او نظربندي کړي، خو په تاسو به مې کړي وي. او نو وی د نورو خلکو نه تپوس وکړئ، کومې قافلې چې تاسو تللي دي شام ته، هغه قافلو والا نه تپوس وکړئ نو معلومات به وشو. نو چې کومې قافلې شام ته تللې وې 2-3 ورځې پس هغه راورسېدلې، هفته پس هر څه پس ترې راورسېدلې. نو ابو جهل ته تپوس وکړو، وی په پلانکې شپه خو تاسو څه ناشنا څه نه دي لیدلی؟ هغې وی ولې نه؟ وی سپومې دوه ځایه شوه، نیمه یو خوا شوه، دا مسافر خو د شپې سفرونه کوي، نیمه یو خوا شوه نیمه بل خوا شوه. حضور پاک اوس ته پته ولګېده جادو خو زما په تاسو چلېده، ستاسو دا چې کم تاجرانو هغې نه تپوس وکړه، هغوی څه وایي؟ یاره وایي ستا ډېر غټ جادو دی، دا پارچه چلېږي. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نزدې شو. ولې؟ ځکه د حضور پاک نه وروستو بل پیغمبر به نه راځي، د ده د امت نه پس بل امت به نه راځي. دا د قیامت د نږدې کېدو نښه ده. او سپومې په منځ دوه ځایه شوه. دغه د عقل بچي څه وایي؟ هغې نه 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 نه، سپومې چېرته دوه ځایه کېږي؟ که سپومې دوه ځایه شوه خو په دې کائناتو کې به لوی انقلاب به راشي. که سپومې دوه ځایه شوه خو دا به قیامت شي او لوی تصادم به راشي. دا هم نه مني، وایي زما عقل یې نه مني دا خبرې. نو چې د هغوی مونږ څه وایو چې د قبر عذاب شته، هغوی څه وایي؟ نه نه جي د قبر عذاب کم دی. وایي مونږ خو قبر لاندې وکنو نو پکې ماران شته، نه پکې للمانان شته، قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شته. مونږ وایو یا د خدای بنده الله وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها څنګه دی غدوا وعشیا. وی د فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل کړ، او سارو ماښام الله دی باندې اور بلی، او د قیامت پر ورځ
اللہ بوتوی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دا قیامت فرض با اللہ وی چی خدایا اللہ با اعلانو که چی دوی سخت عذاب دا اورتا ور داخل که. نو قرآن وی دا قبر عذاب شتا، پیغمبر مبارک وی دا قبر عذاب شتا، اغی وی دا ما عقل نمانی. نو اس براشو من عقل پسی بزو که خدای رسول پسی بزو. یؤمنون بالغیب دا مانا شو. یؤمنون بالغیب یو شیز ما او پدی تاسو کوئی کم لگو نہیں گوری عقل دا شریعت پا میانس کے اس ٹکراو نشتا. بعد خلق وی دا شریعت حکم دا عقل خلاف دے، دا بالکل دروغ وی پکی بن. دا عقل او دا شریعت پا میانس کے اس قسم ٹکراو نشتا. عقل چا پیدا کرے دے؟ اللہ. او شریعت چا جوڑ کرے دے؟ اللہ. او عقل سل پیدا کړی دی چې زه د عقل په لاره د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم. ولې که یو سړی عقلمن دی لیونی وي نو دی په لاره نشي دی د شریعت، د دې عقل په ذریعه به ته د شریعت په لاره دی. نو چې عقل خدای پیدا کو، دی لی پیدا کو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکې، نو بیا الله باندې خو نه یېره راځي، نه ته غلطي کېږي، نه ناپویه دی خدای پاکه. نو دواړه چې الله پیدا کړي دي او د دواړه لازم ملزوم دي، عقل باندې به ته د شریعت په لار عمل کې، نو په خدای خو غلطي نه راځي، نو دواړو کې به ټکراو د کوم ځای نه راشي؟ هېڅ ټکراو د عقل او د شریعت. د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی، خو بعضې څیز ته زمونږ عقل رسېږي، بعضې څیز ته عقل نه رسېږي. د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره. قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره. وی دا انسان دی حلاک شي. وی سه ناشکره دی، دیر ناشکره دی، دی حلاک شي. الله غصه شو، خپه شو، دیر ناشکره دی، دی حلاک شي. بیا سوی من ای شیء خلقه، دی ما څه نه پیدا کړی دی. اوس دې کې ستا عقل کار ورکوي؟ بالکل نه. نه مور په ګېډه کې دا ماشوم پروت دی، نه نطفې نه پیدا دی، هغې نطفې نه بیا علقه جوړه شوه، وینې ټوټه جوړه شوه، د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه، د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ. یو پیپ باندې سیپ او سیپ په یو پیپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده. ګوره عقل ته دې ګوره، وینه ور روانه ده. هغه وینه نه څه جوړېږي؟ د هغه وینې نه لګیا یې د ماشوم وجود جوړېږي، هډوکي ته جوړېږي، غوښه ته جوړېږي، سرمن ته جوړېږي، سترګه ته جوړېږي، ګرده ته جوړېږي، اینه ته جوړېږي، نوکان ته جوړېږي، نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي، وازګه جوړېږي، پړپوس جوړېږي، کلمې جوړېږي، دننه په وجود کې ګردې جوړېږي، زړه جوړېږي. لګیا دي د هغه یو وینې د پیپ نه په دې وینه کې دومره څیزونه دي، دومره هډوکي د یو شي نه جوړېږي، دي ورته کیلشیم و یو څه څیزونه پکې نور هم شته. هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دي، هغه روان دي د وینې نه، هغه اجزا نیغ روان دي، هډوکي ته جوړېږي. سرمن د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي سرمن له، هلته سرمن جوړېږي. غوښه د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي، هلته غوښه جوړېږي. داسې پرزې خو نه دي د موټره چې پرزې راواغېستې او په پیچکش باندې هلته کې کس کوي. ورې ګاډو کې باغه ځای ولګو، غوښه به بل ځای کې د پاسه ولګو، ګرده به بل ځای ولګو، لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړوي یا تماچه جوړوي. داسې خو د مور په ګېډه کې ماشوم نه جوړېږي. دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي، واړه واړه سیلز دي، واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې. هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې دو ته جز ویل، هغه اجزا څه وینه غوښې له روان دي، غوښه جوړېږي، څه هډوکي له روان دي، هډوکي جوړېږي، څه سترګې له په سترګه کې په سوونو واړه واړه وړې وړې پرزې دي. په سترګه کې یو نه د سترګو ډاکټر راته وی، په سوونو وړې وړې پرزې دي پکې. هغه یو یو پرزې له خپل خپل شي دي او هلته ته هغه پرزه جوړېږي. او بیا اینې ته ګوره، ګردې ته ګوره، او ګوره هر یو جز هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي. ګرده چتم په دې معده کې جوړه نه شوه، او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نه شوه، او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نه شوې، او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نه شوې، دا هډوکي چېرته د سرمنې په ځای جوړ نه شو، او سرمن چېرته د خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نه شوه، او کولمې چېرته هم په غاښونو کې جوړې نه شوې، مخصوصا دام چېرته هم په سترګو کې جوړ نه شو. هر ځای له خدای پاک خپل شی رسوي. رښتیا ووایه، ستا عقل دې خبرې ته رسېږي؟ چېرې نه رسېږي. د عقل خلاف نه دي. ګورې من ای شیء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره، دنه ولا وجود څونه مزیدار او خشته جوړ کی، ثم السبیل یسره، او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي.
الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي. دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي، په کومه طریقه دی بار راووته. او دننه یوازې ماشوم دننه د مور په ګېډه کې نه دی، د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی. که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري، او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو یخني پې زیاته شوه بیا دې مري. دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی جمع د جنوري ده نو څوک دا نه کوي چې ورېږه د مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه ماشوم ته ګرمي کمه نه شي. او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده نو څوک دا نه وایي چې د مور ته خېټې ته پکې ولګوه ایر کنډیشن ولګوه په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي. نه، که جون جولای د سخته ګرمي ده او که جنوري فروری او دسمبر دی ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي، خامخا به رسېږي. هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروستو شي ماشوم به مري، جملې به نه پاتې کېږي. هغه ټمپریچر به لازما هغه ته خدای پاک پوره کوي. رښتیا ووایه د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون. الله وی ای بنده د خپل ځان ته نه ګورې، ای د عقل بچیا د خپل ځان ته وګوره. څومره ښکلې سترګې مې دله درکړي دي، څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي، څومره ښکلې خوله مې درکړې ده، څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي. نو دوی به زر نه مني. هلکه وایي د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي وایي دا خو زما عقل نه مني، نه منم. هلکه پل سویرات چې کوم د جهنم د پاسه پل دی وایي دام نه منم. ولې؟ ملا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو چې د ویښته نه نری شو او د تورې نه تیره شو نو په دې به سوځي څنګه؟ ور عقل بیا دې غورځوي، بیا دې عقل غورځوي. یو بوډای جلل نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړئ؟ وایي ملا صاحب تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو زه زما خو کونډی خوږېږي په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تلی، نو په هغه پل به څنګه ځمه؟ نو هغه نوسی ورته غوسه شوه وایي څه شور دې جوړ کړی دی، چغې دې جوړ کړی دی چې نشې تلی. نو مه دا خوارې د مور کور دی څه مزه کنه. ما وی التواقعی اختیار نشته ستا، دنیا کې بدل تکینې وی بچې د کور نه بار نوزم، لیکن آخرت کې د اختیار ختم دی. قرآن کې الله وی ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هر سړی به په دې پل سویرات ورځي. ورود ورتلو ته وی څوک به پې بیا پورې وځي او څوک به لاندې پکې چپه شي ځمکې ته به وغورځېږي. چې د الله خبره دې ومنله چې او دا پل خو د تورې نه تیره دی، د ویښته نه نری دی، خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نه بیا پورې وتی شي نه. او عقل وایي نه تورې نه تیره او د ویښته نه نري باندې به څنګه پورې وځم. یو مولوي صاحب و نوم یې درته نه علم، داسې ډېر ښه سړی دی. هغه چې د جمعې تقریر کوو وی د پل سویرات دی او د ویښته نه نری دی او تورې نه تیره دی. یو مقتدي وله چای وکړه، کور ته یې بوته او چرګ یې وله سور که ښه مزېدار. چې چرګ یې پې وخوړه وی استاد جي وی یو خبره ته کوم وایه. وی پټ مې راوستی وی دا پل سویرات چې تا وی د ویښته نه نری دی تورې نه تیره دی دا داسې ګپ لګو که دا رښتیا ده؟ نه نه ګپ مې کوم ځای لګولی، دا خو رښتیا دی. قرآن کې خدای وایي او پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ویلي دي. وی استاد جي ته به ورسره څه کوې؟ وی ځم به پې کوې. وی ته به پې څنګه دی چې د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی؟ نو په دې په توره ته خپې ښودی شي په دنیا کې او په ویښته نه په نري تار خپې ښودی شوې نو ته مې دی له راوستی چې ته پې پورې وځې خو څه دم به در سره یې که نه. بې د دم نه خو څوک نه شي تللی ځکه په دغه د ویښته نه نري او د تورې نه تیره باندې به خپل سین څوک کېږدي. نو ما در باندې ګوره څونه ښکلې چې اوس کله چرګوټۍ مې هم در باندې وخوړه نو ادم راته وښایه چاته به نه وایم پټ به یې ما سره. اصلي قیامت پر ورځ یو بل نه خطا شو نو دم راته وښایه چې کوم دم تاله درځي او په هغه دم پې ته پورې وځې نو هغه دم پټ په دې غوږ کې ماته وښایه. هغه استاد جي ورته وایي وایي دا نن چې د کوم کار وکړه که نه وایي دا کله کله کوه نو موټر وی به کم درته ته بیا ګوره ورته موټر وی به کم درته چې ته به بیا ځې او که پې پاسه نه دی. خبره دا ده چې که د عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده د که نه تورې نه چې شی تېره شي ته پې د پاسه خپې ښودی شي نه شي ښودی او چې د ویښته نه نري شي د چا پلار به پې لاړ شي. لیکن که د الله او د رسول تابعداري دې وکړه
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دا اللہ و دا رسول تابعداری دے اکڑا، او تو عقل پریدا، اللہ تو دا پلشتا زی منم، اللہ تو دا ویختنا نرے دے زی منم، اللہ تو دا تورنا تیرے دے زی منم، اللہ ستا حبیب وئی چی کم انسان زما تابعداری اکڑا لکا دا بریخنا غندے بتیرے گی کل برق، رسول اللہ مبارک فرمائی. او سوک با دا اعلی قیمتی تیز اس پشان پہ پوری ہوزی، او سوک با دا اوخی پشان پہ پوری ہوزی، او سوک با پیادہ پہ روانی با پہ پوری ہوزی، خوزی با پہ خامخا. نو چے اللہ اغواری رشتیا وایا تا عقل نمانی اللہ ویزی مونگ با دا چا منو، دا اللہ با منو کہ دا عقل با منو؟ اللہ با منو. نو چے دا اللہ منی لکا بریخنا موٹر وے پا کسی لکا بریخنا گوندے بری پہ خودے پوری را پوری ہوئی. بنیاد دا خبر دارے یؤمنون بالغیب، دا متقی و صفت دا قشو چی ایمان بالغیب. سا مطلب کہ دا ما عقل دا بدوے کہ دا عقل خلاف عقل یوشیتا نرسی اللہ وشتا دا اللہ رسول وشتا، نو دا پا عقل اعتماد دکم پچا بے اعتماد کما پا اللہ بکم او پا اللہ پا رسول بکم، دیتا ایمان بالغیب ہوئی. دا چی زمان پا کتابونو کے رازی کہ دا کم سلے کافر دا زنکدن وقت کی کلمہ ہوئی نو کلمہ نہ قبلے گی. کافر کا دا زنکدن پا وقت کی کلمہ شہادت ہوئی نو کلمہ دا کافر نہ قبلے گی. دا ولی دا زکا کہ اغا وقت دی دا مرگ فرشتی ہوئی نہیں، دا زنکدن پا وقت کی دا مرگ فرشتی پا قبل ہوئی نہیں، اغا وقت دی دوزخ ہوئی نہیں. اللہ وتوئی اے ظالمہ جنت ہوئی نہیں، دا جنت میں دل تیار کرے ظالمہ کفر دیو کو دینا محرومش دا محامخ دوزخ میں دلے جوڑ کرے دے او چے سادہ نوزی نو دے دوزخ تا بنیغ ورزے. نو دی جنت موینی پا دے سترگو، دی دوزخ موینی پا دے سترگو، دی فرشتی موینی پا دے سترگو، دی مرگ موینی. نو اللہ زکا ایمان نقب دغی وقت فرعون خم چغا والے وا چه ما پا موسیٰ و پا حارون پا رب باندی ایمان دے و قبول نشوا که کافر دے وقت کی ایمان روڑی نقبلی گی. ولی دا ایمان بالغیب نشتا، دا خود دا اولی دل نو دکی اسمانی چه دا نوی لی دلے او اللہ و تویشتا و دما نلیوے نو بیا با خبر ٹکوا. دا خود پا خبل استرگو اعتمادو کو چه ویلی دل اسمانم کہ دا عذاب چگئے ووری دا نو اسمانم کہ دا پسترگو نویلی دلے دا دوزخ دا جنت او دا فرشتے او اللہ و دویشتا او دویشت زمانم اللہ ما ندری دی خود زمانم نو بیا با دا ایمان باو. دا زمانو پا ایمانیاتو کی یو ایمان سشے دے دا غیب و ایمان پہ دا ما عقل و تا نرسی دا ما حواس و تا نرسی او اللہ و رسول ویشتا او زیو منم. یو ملحد کہتا پا یو باغ کے ناستو دا اندوانو باغو، اندوانو پا باغ کے ناستے نو برا پہ دا نارنجو بوٹے دے نو دے پا دیزلو کی وی خدایا خلق عجیبہ خبرے کئی خلق وی دا گورا کدا خبر دا عقل پا بنیاد شی دا سنگا خدای دے دا رکوٹی بوٹی تاو گورا ناغیل اندوانا ورکلے دے او غٹ بوٹی تاو گورا ناغیل نارنج ورکلے دے. فکر راو دا بوٹی غٹ تے غٹ نو چی دا اندوانا پا غی کے ویزان داوا غٹ بوٹی غٹ میں وکی او پکار داوا کہ دا نارنج دا پا دے لاندے پا دے اندوانو پا دے زیلو پورین خطے وے دا کہ دا پوٹی پوٹی نرے نرے سانگی دی نو نارنج دل دا پکارو پا دے سوچ کیو ناگانا پا سر دا پاسے او نارنج را پریوتا کہ ٹسو نارنج پہ را پریوت او خدای منم دے منم توبہ 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 خرچ دلے اندوانا نو ورکلے کدل ہندوانا ورکڑے وے دے نارنجا اوس پسر دم ہندوانا را پروتے وے اوس بمثال بیغم زمارونو پدے با خبر اخلاص سکو چھے عقل اللہ پیدا کرے دے شریعت چا پیدا کرے دے نو مانا خو غلطی کی گی نو زمان پکارونو کے با تضاد راشی لیکن دا خدای نا غلطی نکی گی نا پیر رازی نو دا خدای پکارونو کے تضاد نشتا یوا. دیم خبر صدا بعضی چیز اللہ قصدن دا عقل نبالاتر پیدا کرے دے نو اگے کے بمون دا عقل خبر نمانو من با دا چا خبر منو دا اللہ و دا رسول خبر منو اگے کے با حکمتو نیزمون عقل بوتا نرسی اشیبہ دا عقل خلاف نہیں اگئی کے بدا سے حکمتو نہیں کہ دا مون عقل باغیتا نرسی گی نو پس مون بوایو کہ اللہ تا کم فیصلہ کرے دا تا پا قرآن کے سبیلی دی او ستا حبیب مبارک پا حدیثو کے سبیلی دی زبا کہ اقبل عقل نچلوم زبا لازمن و لازمن منم زما عقل اغیتا رسی گی او کن رسی گی. رب العالمین پا قرآن شریف کے اوبل جے کے فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا صائغا لبنا خالصا صائغا للشاربين. اے انسانا وی که زما قدرت نمانی نو لگ غنده دا حیوان خیٹه تا گورا، دا غوا خیٹه تا گورا. دا غوا پا خیٹه که سشه ده یو خوا پی پراته دی، بل طرف تا سوٹی پراتی دی، بل خوا وین پراتا دا. دا ټول سیزونه دا یو خوراک نه جوړیږي. غوا لګیا د بوس خوري ونډه خوري او چې خېټه ته لاړه شي دا هغې بوس او ونډې نه یو خوا پی جوړېږي او د غوا غولاندې ته ځي. تک سپین اعلی مزیدار خوندور پی، یو خوا ته وینه جوړه شوه هغه جګر ته و زړه ته و رګونو ته روانه ده، یو خوا ته سوټه جوړه شوه هغه کولمو ته او لرې ته روانه ده. ګوره د یو خوراک نه اوس الله وی زما قدرت دلته وګوره. یا د خدای بنده په یو پرچ کې چې پی پراتی او معمولي غوندې په پلیټ کې ورسره سوټه کېښوده په پرچ کې دننه، نو په دې پیو کې د هغه سوټې بوی وي که نه؟ او که معمولی زنانه ګوته د سوټو شوې ده او هغه پیو سره وجنګېده، نو په دې پیو کې به خړوالی راځي که به نه راځي؟ خدای داسې متضاد رنګونه ورکړي دي چې په دې پیو کې که دا پی لږ خړ وې نو موږ به ویل ته کې سوټه ده، نو د سوټې نه پکې لږ غوندې شی راغلی. که دا پی معمولی غوندې سوربخن او نسواري وي نو موږ به وي د وینې نه جوړ شوي دي، نو د وینې هغه رنګ پکې راغلی دی. نو الله پیو له داسې رنګ ورکړه، داسې رنګ تا ته ښیي چې د وینې نه مې دا جوړ کړی دی، خو د وینې او د پیو پرورس کې په رنګ کې څومره تضاد دی، څومره تضاد. داسې رنګ دی چې وینې سره بالکل نه لګېږي، سوروالی او سپینوالی څومره د یو بل نه لرې دي. او څومره ښکلې خوشبویه شی دی پی، سوچه غوړي دې ته وویستل هغې کې څونه خوشبویي ده، ماسته دې ته په خوله کې واچو څومره مزیدار اعلی ټیسټ دی، نو د سوټې اډو بوی پکې نشته. بل یو خېټه کې دننه درې واړه پراته دي او دا درې واړه یو بل سره یو خوراک نه جوړېږي. وینې رنګ ته وګوره، د پیو رنګ ته وګوره او د سوټې رنګ ته وګوره، د پیو خوشبویه ته وګوره او د سوټې بدبویه ته وګوره. زما وروڼو الله هغه کارونه کوي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي، د عقل نه ډېر زیات بالاتر دي. نو مونږ به بیا عقل په دې کې نه چلو، مونږ به چې الله وي د قبر عذاب شته زه وایم شته، بالکل شته. او د هغې مې یو مثال لره در کوم. یو ماشوم د مور په دې ګیله کې پروت دی، داسې دلته کې د ماشوم د مور په دې سینې پورې پروت دی، د ماشوم اودي. دا ماشوم کله په دې خوب کې خاندي که نه خاندي؟ دا ولې خاندي؟ د خوب ولیده، دا خاندي ولې؟ د دې ماشوم څه خوب ولید د خوشحالی ځکه یې وخاندل. او دا ماشوم کله په دې خوب کې چغې کې که نه کي؟ دا چغې ولې وایي؟ د یارې خوب یې ولید. دې ماشوم د خوشحالی خوب ولید نو دې در وخاندي، دې ماشوم د یارې خوب ولید نو وجالي. نو ماشوم د لګیا دی، خوبونه ایني او مور سینې پورې پیوست دی، مور ته نه ده خبر. دوه کسان په یو کټ کې ملاست دي، دوه کسان بالغان ملاست دي په یو کټ کې. ځه داسې به ویمه دواړه اوده دي، یو کس خوب ایني او په خوب کې امریکا کې ګرځي، کابل کې ګرځي په خوب کې، بل کس ورسره خوا کې اوده دی، هغه خوب ایني، هغه په خوب کې خپله زمینداري کوي لګیا دی، هغه په خوب کې مکې ته ځي، هغه په خوب کې لګیا دی خپله کلندري کوي، هغه په خوب کې لګیا دی چغې وي پېښور نه باروبار، پېښور نه باروبار، هغه خپلې چغې هلته په خوب کې وایي. هغه بل چې کټ کې پروت دی هغه وایي خوب ویني چې زه خو مخکې په مصله ولاړ یم او خلک راپسې مونځ کوي. رښتیا ووایه یو هم په دنیا کې چکرې لګوي اوده دی، بل هم لګیا دی چکرې لګوي، دواړه یو بل نه خبرېږي نه خبرېږي. د خدای نظام ته دلته وګوره که یو بل سره پیوست دی، یو بل نه دي خبره، پته نه لګي. نو قبر کې به لړمانان هم پراتی لګیا وي، مونږ به نه خبرېږو چې لړم کم ځای دی، مار به هم پروت وي، مونږ به نه خبرېږو چې مار کم ځای پروت دی. دا د الله یو نظام دی زمونږ وروڼو. نو هر د خدای حکم به مونږ په عقل نه معلومو. ها بس عقل ورسېد بیا منم، عقل نه رسي بیا منم، د عقل خلاف بني. نو چې کوم ایمان بالغیب دقه سیز ته ویل کېږي چې الله وایي چې دا شی ومنه، بس دا مې ستا د عقل نه اوچت کړی، ستا عقل ورته نه رسېږي. دا ومنه، دا مې ستا د اندامونو نه اوچت کړی دی، ستا اندامونه ورته نه رسي او خامخا به منې. زه به یم رب العالمینه چې تا ووایې زه یې منم. عقل وایي منه او عقل وایي نه منه، عقل به نه چلوم. پیغمبر مبارک وایي چې دا شی به منې نو زه به منم
او قرآن وی دا شی بمنی زبا منم زما بپاقی بادی ایمانی زو پا دے کہ عقل نچلوم کہ عقل وی منن و منم باو که عقل وی نمنن بمنم بیا با دم اعتماد پا عقل شی پا خدا و پا رسول بنشی پوش پا خبرہ نو یؤمنون بالغیب دا مانا شوا نا متقی و صفت دا یؤمنون بالغیب چه اغا سیزونا باندی بدوی ایمان روڑی چه خدا و رسول وتوی که دا امنا او دا عقل وتا نرسیگی خدا و رسول وتوی دا امنا او دا ظلن امنا او دا سترگی وگونا پوزا شنڈے او لاسونا ورطا نرسیگی دیتا ایمان بالغیب ہوئی او دقا زمون ایمان دے انشاءاللہ العزیز نو خو مونږ فرشتې په عقل معلومولی شو نه د آخرت ورځ مونږ ته په عقل ښکاري نه جنت مونږ ته په عقل ښکاري نه د جنت خوشحالی مونږ په عقل معلومولی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او یو اینه والا راوړه یو شیشه په شیشه کې یو رکوټې غوندې نرې داغ و کوټېنې غوندې داغ و پې نبی علیہ السلام تا شیشه وخوله وی د الله رسوله دا شیشه باندې دا داغ به څو نه وی جبریل دیر معمولی را تخکاری وی دا شیشه دی سل روڑا وی دا دی شیشه مثال دا جنت تے دا سے فرض کا دا شیشه دا جنت تے جنت او دا پوٹینے داخ پکی مزید دی ولدینا مزید دا پوٹینے داخ پکی مزید دی مزید او مزید اغا زیدے چی پکم زی که برب العالمین دا جنتیانو سر ملاقات کئی دا ټول جنتیان به پدې مزید کرے او دیشی څوک به دا زمرد په کرسی ناستی څوک به یاقوت په کرسی ناستی او څوک به دا سرو په کرسی ناستی څوک به د نور په کرسی ناستی او الله به تجلی وکي دا ټول خلق به د الله دیدار کوي الله دې مونږ ته وکي دا به الته خورا دا شپه نشته خو د هفتې په مقدار لکه څنګه چې مونږ د جمعې مانځله راځو دقسې به خلق مزید ته راغونډېږي او دا اللہ دیدار بکی او علتا که خو سلی نستلشتا او نداشتا چه ورگا گھنٹا کے برا سبا کنیما گھنٹا کے چه پدل کے تصور معمولی غند مراغے چه زا اس آغا دا دنیا بل گوڑ ترسیگم پہ سیکنڈ کے بورسیگ ایک خدا خبر نشتا نو داغا مزید دے کہ ٹول جنتیان را غنڈی جی اللہ سر ملاقات دے نو حضور پاک و تا فرمائی وی جبریل دا خودی پوٹے نہیں زیرے دکلا دمرا غټه شیشه را جنت مثال دی او دا مزید پکې د مچ د غولو عمره یو ماشي د خپې عمره پوټینې دی نو دا پوټینې مزید کې به دا ټول جنتیان څنګه ځایږي څنګه به پکې ځایږي جبریل علیہ السلام ورته وایي چې دا تا ته کوم پوټې ښکاري دا الله پیدا کړ نو ما ته وایي چې جبریل ورشه دا مزید مې پیدا کړ یو چکر پکې ولګاوه او اخر ته ورسېږه نو بیا راشه نو جبریل څونه تیز رفتاره دی د دې ځمکې نه د لومبي اسمانه پورې د 500 کالو تیز سورلی مزل تیز سورلی بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې د 500 کالو مزل دویم نه دریم پورې 500 کالو مزل دغسې د هر اسمان د بل اسمان نه په منځ کې 500 کالو مزل اوه اسمانونه دي بیا د اووم اسمان نه والا د عرشه پورې د 500 کالو مزل بیا د عرش د لاندې حصې نه د بر حصې پورې د 500 کالو مزل او جبریل علیہ السلام چې هغه عرش ناراضي نو حضور پاک ته تاسو کو وې څومره سات کې را رسېږي وې د سترګې د رب نم زر را رسېږي لوس اقللی لوس سترګې د رب نم زر را رسېږي قرآن کې الله د سليمان علیہ السلام په واقع کې نه دی ویلي چې د بلقیس د تخت متعلق یې وی ایکم یاتینی بعرشها وی څوک به تخت راوړي نو یو په پیری پاسې د وی به راوړم څونه سات کې به راوړي وی دونه سات کې چې دا مجلس تر څو برخاست کېږي یا ته چې څونه سات کې ودرېږي دونه سات کې به راوړم بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بقبل ان يرتد اليك طرفه سليمان د سترګې د رب نه به هم د لزر راوړم د بلقیس غون تخ بسونه سات کې راوړم سترګې رب نه زر سترګې رب نه مولا تخزر راوړم عقل منی دا اوسه نو وی چې دا مزید الله پیدا کړ جبريل څونه تیز رفتار دی هغه عرش نظم کې ته سکند نم زر را رسیږي سترګې رب نم زر را رسیږي او هغه ته وی الله وی جدي مزید تورننه وزا مزید می پیدا کړ دغه به جنتیان سره ملاقات کوم نو اخر سر تیزان رسو بیا راشه نو وی زر کاله می پکې چکرې ولې خو اخر می ولا پیدا نه کړ زر کاله می پکې چکرې ولې خو اخر می پیدا نه کړ عقل منیس دا نمانی عقل اغا دے پوری کار کئی چی کم دے پوری زمون حواس کار کئی او چی دا من دا حسنا کم شی بالاتر شو بیا عقل زمون التکار نکئی اخیرت چی بیا بلشا نقلی التا بیا منے
قیامت کې به بیا بل شان عقلی هلته به بیا منې، قبر کې به بیا بل شان عقلی هلته به بیا منې. نو یؤمنون بالغیب معنا به څوک متقیان هغه دي چې هغه څیزونه د زړه نه مني، د زړه نه ظاهر نه چې کومو څیزونو ته د انسان عقل، سترګې، غوږونه، پوزه، خوله او اندامونه نه رسېږي. دا به د مؤمن یو صفت شو، ایمان بالغیب. الله دې زموږ نصیب وګرځولی کړي. نورې خبرې به انشاءالله بله جمعه کې درته